ظاهر بدن ته یې وکتله دی دوکه سو په دې کې ولاړې خطا وکړي. نو قرآن هم ظاهر لري، قرآن هم باطن لري. ظاهر د قرآن تلاوت د الفاظو دی، باطن د قرآن ترجمه ده. باطن د قرآن ترجمه ده. اوس به موږ د خیر سره ترجمه د سورت نبأ شریف یا د سورت عام شریف شروع کو. څه به په کراره ځو. زما دا مقصد دی چې یو څه احکام هم په دې کې بیانوو چې زموږ څه زده شي احکام، څه تعلقات د حدیثو د واقعاتو سره چې لري هغه پکښې کې بیان کو. نو دا یو باطني خزانه ده د قرآن، دا ګویا کې راښکاره سوله، رالڅه سوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون، عم يتساءلون، يتساءلون يتزاربون دی. دا نو بیا ته د دسه دی د دسه دی د دسه دا چې سوال دی. دا یوه ترجمه ده. یتساءلون دا دی وای کافرانو به یوه د یوه څه دا سوال کاوی. څنګه؟ ولته و ده ته ووایه، دی دې بیا و هغه ته ووایي، هغه دې بیا و دې پیغمبر ته ووایي. چې څه شي دی؟ چې اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون. وا چې موږ خاورې سو یا موږ اډوکي سو، سورة صافات کې دا بیان دی، اډوکي سو. ائنا لمبعوثون، موږ به بیا راپورته کېږو. دې ته باس وایي، دې ته حشر و نشر وایي، دې ته حساب و کتاب وایي. دا زموږ به زړه ته ولنږدي. لږ پام کوئ. دا د دوی په خپل مابین کې دا خبره ده لنډه. یو جواب داسې ورکوم، الله جل جلاله وایي چې عم یتساءلون، عم فیمه. ترجمه در زده کوم انشاءالله، ته پام کوئ. عم فیمه بیمه علامه لیمه. دا ګرد الفاظ دی لنډه ده. دوه توري دي که ستی پام سته. دې ته کنایات وایي او دې ته مرخم الفاظ ویل کېږي. اصل د دې چیش دی ګورئ. عم عن ای شیء دی، یعنی دغه کلمه ده. عم معنا عن ای شیء، د چیش په باره کې ای رسوله. یتساءلون دی سوال سره کوي. دا څه وایي؟ نو عمومي په معنا سره د ای شیء کوي. تی به دلته په زړه کې سوال پیدا کوي چې رب العزت څنګه د رسول الله څخه دا پوښتنه کوي؟ خدای خو عالم الغیب و شهادت دی. نو اکتالا څنګه ورته وایي چې عن ای شیء د چیش په باره کې ای رسول یتساءلون دی سوال سره کوي یو د بله؟ دا خو د سړي په زړه کې د دې ترجمې څه سوال ور پیدا کېږي. وایي دا تاسې لږ وګورئ، پام کوئ. وای الله جل جلاله دا د دې سوال د قیامت په باره کې نازل پر منزله باندې د عدم سوال کوي، چې دا د دې پوښتنه و سوالګر سره هیڅ شی نه دی. لږ پام کوئ. نو یو څوک چې د یو چا خبره پر څه نه بولي باره وایي دی څه وایي؟ ښې اوري، ښې سر په خلاص یې وایي دا څه وایي چې ګډ دی؟ دا څه خوله غورځوي؟ دی نه دی چې الله نعوذ بالله من ذلک ناخبر، رسول الله خبر دی، اوس خدای ځان پوښي. یا اصلي کې دا د دې سوال د قیامت په باره کې تفسیر وایي نازل پر منزله باندې د عدم د سوال کې چې ته څوک یې چې د دې پوښتنې کوې. د دغه رویه وایي دغه قرأت په قرآن کې سته. اوس په پسې عن النبأ العظیم دی،
یو قرأت یې داسې راغلی دی ګوره عم یتساءلون عن ای شیء یتساءلون بینهم د چیش په باره کې دی سوال کوي په خپل مابین کې دلته امزه پروت دی عن النبأ العظیم ایا دی د هغه غټې واقعي و پیښېدونکي بیان و سوال کوي یا دی خدای خپل جواب ښکاره کوي چې باخبر یمه زما په خبره سر خلاص کی خبر یمه عن النبأ العظیم ایا دی د هغه غټ خبر و بیان پوښتنه و باز خاص کوي یو د بله و شه کلا الله جل جلاله وی سیعلمون ثم کلا سیعلمون و په دې دنیا کې د قیامت په خبرو سر نه خلاصېږي هغه وخت به دې خلاص شي چې قیامت ته تولید شي وروزو کېږي بیا به اکتالا وی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید پورته مې کړله پرده د نجید اوس دې سترګې تیږې سولې دید ته ودرېدلې لنډه لږ پام کوئ ترجمه ده کې ګرانه یې ګرانېږي کې اسانه یې اسانېږي ته یقین ومنه چې لس واره شل واره به یو حالم دا تفسیر درس کړی یویشتم وار در هغه خدای شاید ګران ولې ګرانې نورې خبرې دې مخته راغلي نور ټیپینګ په دې زړه کې سوي نورې توجیهات چې پیدا سوي یو عجبه کار دی قرآن وایي ته زما سزه ستایم خدای وایي ته زما سزه ستایم وګوره فاذکرونی اذکرکم قل ان کنتم تحبون الله یحببکم فاتبعونی یحببکم بیا پر روان یم عم یتساءلون عم ماذا پر بل خوا عن ای شیء می پرېښوی عم ماذا د چیش په باره کې یتساءلون دوی سوال و پوښتنه سره کوي اوس دلته چې بیا الله جل جلاله دا وویله چې د چیش په باره هم ماذا د چیش په باره کې وایي دا ما چې دی د منطقو قاعدم پر دا ده دا ما وی وضع سوی د پاره د طلب د حقایق الاشیاء دی په دې ما سره طلب د حقیقت و د ذات کیږي مګر ګای ګای طلب په دې سره د صفاتو هم کړه کیږي کې د پاره د دې کې چې مل ملکو مل روحو مل حیوانو دا میم د پاره د طلب د چا راغلی د حقیقت و د ذات راغلی لږ پام کوئ ګای ګای د پاره د صفاتو مستعملیږي لکه څنګه لکه مزیدون مزید زید څوک دی چیش دی دی وی عالم طبیب یو عالم طبیب دی یا طبیب عالم دی نو عمه به په معنا سره د هم ما ذاکو ما کلمه راتلله د پاره د طلب د حقایقو دلته به بیا سوال ورکړه شي په طلب سره د چا د صفاتو نو به څنګه ترجمه جوړه شي ګورئ اکسالا وایي هم یتساءلون د چی شي د ذات د قیامت په بابت کې دی پوښتنه کوي د حقیقت واقعیه موجوده په بابت کې دی پوښتنه کوي سرخلاص یتساءلون عن النبأ العظیم بیا ورسره اجدامه دا قرأتونه دي یتساءلون دا سوال د دی چې دی دا په بابت کې د چا د نبأ عظیم دی دا خو غټ سوال دی دا د شان سره د دی مناسب نه دی دوی باید چې د صفاتو د کیفیاتو پوښتنه کړې وای
ته د قیامت ذات وجود څه کوې ده د قیامت په نس کې حالات وپوښته لنډه یې ده څنګه دي عکس الله جل جلاله دا سوال د ماهیت چې دی دا نبأ عظیم دی یتساءلون عن النبأ العظیم دی سوال کوي د دې غټه بیان او حقیقت څه الذي هم فيه مختلفون چې دی په هغه کې مختلف هم دي کلا هیڅ کله دا نه ښایي د دې سره دا سوال نه ښایي ما مستعمل د فاره د طلب د صفاتو که ما مستعمل د فاره د طلب د حقیقت و د ذات مه ګرځوه ولې کلا ژر د کلا داسې نه ده لکه دی چې وایي سیعلمون ژر دی چې دی به پوه شي ثم کلا سیعلمون بیا وایم داسې نه ده لکه دی چې دا سوال کوي ژر دی چې پوه به شي لږ پام وکړه د دغه رویه عقاید وایي تتفکروا فی آلاء الله ولا تتفکروا فی ذاته ولا صفاته ځکه د خدای ذات غیب دارنګه قیامت غیب دی د قیامت د ذات پوښتنه مه کوه د قیامت د حالاتو او د صفاتو پوښتنه وکړه د قیامت د صفاتو او د حالاتو پوښتنه نو چې شي ده کی به غوږ ونیسئ هغه نومان چې د قیامت دپاره په قرآن کې ذکر سوي دي زه بیا اوس وتی ته در یاد کړمه دا ګرد حالات پکښې جدا لږ پام کوو بسم الله الرحمن الرحیم اسماء یوم القیامه غوږ ورته ونیسئ یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت یو نه ده چې غافله کوي مور د شیرخوره اولاده څخه ورځ د قیامت دا یو یوم ینفخو فی الصور په دې صورت کې را روان دی بیا بیان کوو شپېلۍ پکېږي په دې ورځ کې فصعق من فی السماوات و من فی الارض بیهوش به د اسمانو د مځکو مخلوق ګرځي دا یې دعا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث په دې ورځ کې به انسان د قبرو سره لکه ملخان را الوزي میدان حشر ته به راځي د خدای حضور ته به درېږي پام کوئ یوم الرجفه ده رجب چې دی هغه ویل کېږي و دې حرکت ته چې د انسان زړه نه ګاګه یو کړپ و یو ګړب وشي دا زړه دی ټال وخوري دې رجفه باندې ده یوم الازفه ازفة الازفه رجود یوم القیامت یوم الحاقت یوم الحسرت د غم ورځ ده او یوم الندامت د پښیمانۍ ورځ ده یوم التناد د ټکي ورځ ده د رجوع ورځ ده یوم عظیم غټه ورځ یوم عبوس چې د تمامو انسانانو تنجانو بدنونو مخان به کلوچ کلوچ یوم عسیر عسر سختی ته وایي سخته ورځ یوم یقوم الناس لرب العالمین خدای ته به درېږي یوم الناقور شپېلۍ ده یوم تکون السماء کالمهل اسمان به لکه زرنه څک څک راویلیږي دا تمام اسمان در کنجه و در کناره به ټوله لکه زرنه داسې ویلی شي لکه حشم باره به اسمان ختم شي ویلی به شي دی نه چې یو ځایه سری دی یا ګرد اسمان در هر ځایه پورې چې دی ټوله ویلی سو لکه زرنه داسې توی سو اسمان د 500 کالو لارښوونوالی دا یا بله یوم المناقشه ده نه په دغه ورځ کې سوال و جواب ټکېږي
که زما حق په تا پسې و زه نارې در پسې وم، که ستا حق په ما پسې و ته نارې را پسې وایه. راکه زما حق. دا د مناقشې ورځ ده، یعنې د جنجال ورځ ده. اوس خو زورور پر کمزوري باندې زورور دی، کمزوري غږ نشي ورته کولی. مګر دا په ورځ چې ورځ د منازعې راغلله، بیا به هر زورور کمزوري به زورور شي ورته. اوه وای راوه یوم المحاسبه ده چې خدای حساب کوي. یوم الجزا ده د نیکو عملو جزا ورکول کیږي. یوم الموازنه ده ټولو ترازو پکښې کې چلیږي. یوم المسئله ده سوال کوي باز خاص کوي پروردګار جل جلاله د انسان سره چې شپېته کاله لېږلی وې ما و دنیا ته څه دې راوړی. یوم الزلزله ده اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. څه قدرت چې و مځکې ته الله ورکړی دی، په ټول توان سره د مځکه زلزله کوي. اوس یو غر یو رګ د مځکې وایي کشکي خلک وایي څو اشاریه څو دغه وسوله غټه زلزله وایي دا اشاریه اوس 6.8. هغه اشاریه مشاریه نسته، هغه دا تمام مځکه چې خدای پیدا کړې ده لکه غړکه داسې شربل کېږي. نو به څه حال یې تر اشاریو چېرې سوله خبره. یوم الصیحه ده چې چغه وال کېږي لنډه یې ده. یوم الطلاق د بېلتون ورځ ده. هر انډیوال به د بله انډیواله څخه پناه په خدای غواړي چې رانږدې کېږم. یوم القاریعه ده ټکېدل د زړو کوي. یوم تبدل الارض غیر الارض دا مځکه ټولیږي په بله بدلیږي. یوم النشور دی، یوم الفصل دی، فیصله پکښې کړی کېږي. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه دا هغه ورځ ده چې هر انسان به هر هغه څه ته ګوري چې د ده په مخ کې پراته وه، یعنې خپل عمل ته به داسې. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. یوم التغابن ده. یوم یستر الناس اشتاتا ډلې ډلې. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه دا ورځ کې بعضې مخان تور بعضې سپین راپورته کېږي. بس دغه دوه رنګه دي په آخرت کې چې راپورته کېږي. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه بعضې مخان سپین بعضې تور راپورته کېږي، بل مخ نسته. یوم لا یغنی مولا عن مولا دا هغه ورځ ده چې یو دوست د بل دوست څه کفایت نشي کوی، جواب نشي ویلی. یوم لا یجزي والد عن ولده دا هغه ورځ ده چې پلار جواب نشي ویلی د اولاد په بابت کې لنډه ده. یوم کان شره مستطیرا دا هغه ورځ ده چې دا شر یې پر مخ باندې داسې پروت دی، شر یې پر مخ باندې غوړېدلی پروت دی. دا ورځ د شره ډکه ورځ. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم دا هغه ورځ ده چې د ظالمانو دپاره عذر فایده نه کوي. ظالم ته چې ظلم یې کړی دی عذر په ورځ د قیامت فایده نه ورته کوي. دا هغه ورځ. او یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها دا هغه ورځ ده چې هر نفس به د خپل ځان مجادله کوي، غم به اخستی چې الیوم نفسی نفسی، د هیچا غم به نه وي ورسره. نه دېرش نامه دې تفسیر راوړي دي د قرآن د ورځې د قیامت. نو ګورئ دا هر نوم چې یاد سو د هر نامه یې جلا جلا فلسفه ده. لږ پام وکړئ. دا ورځ که په مقدار غواړې نبع عظیم د دې خدای ورته ووایه که په مقدار غواړې دا ورځ مقدار یې 50,000 سنه 50,000 کاله یې ورته
څنګه شو ولا بشک دا یې په مقدار دی دا یې کم دی اندازه یې کې په کیف غواړې په صفاتو دا څه عالمي دنیا چې الله مکلفه پیدا کړې ده دا ټوله په دې ورځ کې پوښتل کېږي او بس خاص کړه کېږي اته دېرش نه دېرش د پې پکښې کې دې را روان دي هر یوه دا ولې څه جلا او کې په صفاتو غواړې صفات د جنت او د جهنم پکښې کې پراته دي چې یا به په دې ورځ کې قاطع فیصله ده دا په اصطلاح هغه ستره محکمه ده ستره محکمه ده په هغې کې فیصله یا د جنتي ده یا د جهنمي ده پر بله خوا باندې لار نشته تلای نشي دا ابتدائیه سوه چې دا اوس پکښې کیو د ګور نسته چې ور ولوېدلو هغه څه شي بولي هغه مو څه شي بولي هغه دوهمه محکمه سوه په قبر کې هم بس خاسته چې حشر ته راپورته سولې دا نو بیا څه سوله دا نو تمیز دی ستره محکمه ده خاص دفتر د الله و حضور ته پیښیږي نو په کم و په کیف په دواړو دا ورځ غټه ورځ سوله د دغه رویه څخه الله جل جلاله فرمایي وایي تی سوال کوئ د هغه غټې ورځې مه کوئ دا سوال دا پر تی باندې دروند دی دا جامه نشي وړلی در ځایه پورې دا پر تا درنه ده بلکې ته څه وکړه ته به پوه شې الله وایي در دې د مخې چې سوال د قیامت کوې نشي یان پروردګار یاد کړي دي په دې صورت کې تاسې ورته ګورئ الله یاد کړي دي زه اوس درته شمارمه الله وایي زما و دغه حالاتو ته وګورئ قیامت څه کوي هغه خدای کم صفات پروردګار جل جلاله یاد کړي دي تاسې ورته ګورئ الم نجعل الارض مهادا الله وایي قیامت ته پرېږده دا یو غټ خبر دی دا نشه سره رسولی زما و دې قدرت ته وګوره الم نجعل الارض مهادا خدای وایي ما مځکه ستا دپاره نه ده زانګو کړې مهد زانګو ته وایي چې څه منافع د انسان د زندګۍ دي ټوله په دا مځکه کې پراته دي غذا د مځکې نما د مځکې خواړه د مځکې میوه د مځکې چشه د مځکې لباس د مځکې رکوبه د دې مځکې هر څه چې د انساني ضرورات کې ټوله د مځکې څه الله وایي ما ستا دپاره یو ځان د حفاظت پیدا کړله ما دې زانګو ته وایي چې کښینی کرار ارام پکښې کیدی دی کېږي نازنین خوبونه پکښې کوي الله وایي ما ستا دپاره مځکه مهاد کړله ستا د زندګیو د پناو د ارامو د چینو د سکون کور مې جنې جوړ کړه بېشک و دې ته قدرت مې الله وایي وګورله اول جبال اوتادا پروردګار وایي و دې ته وګورئ چې بیا مې غرونه پر دې مځکه باندې میختبلې و میخونه کړل مځکه چې الله جل جلاله پیدا کړل پر مخ د اوبو دا یو ځاګ دی دا و یو ملغلره و پروردګار په سترګه د حیبت ورته وکتل دا ورېږدېدله ویلې سوله ځګ یې وکړي دود یې وکړي د دوده شي اسمانونه پیدا سوله د مځکې شي ځګ پیدا او د ځګ شي مځکه پیدا سوله دا په حرکت کې وښورېدله پروردګار جل جلاله دا غرونه لکه اډوکي په بدن کې دا غوښه یې تکیه کړې ده دا مځکه یې په تکیه کړه اول غر وایي په دې غرو کې د دنیا دا جبل ابي قبیس دی کاجانو صاحبانو لیدلی د مکې شریفې و دا مخته دا غر دی دا جبل دا اول په دنیا کې راوړی اډوکی دی د مځکې
قلب الجبال دی وایي وای دا غرو د مځکې تکیه کړلې ملایکو چې ورته وکتله ولیا پروردګاره در دې غرو به یو سختدریزه شی یي چې دا دونه مځکه یې تکیه کړله حق تعالی ورته وویل ول څه شي دي حق تعالی ورته وویل ول در دې غره سختدریزه وسپنه ده بیا وایي ملایکو ویل چې ولې حق تعالی ورته وویل دا وسپنه دا غر ټوټه کوي میده کوي ول در دې وسپنه به یو زورور شی یي حق تعالی ورته وویل اور دی ول در اور به زورور شي حق تعالی ورته وویل کې اوبه دي ول در اوبو زورور شي حق تعالی ورته وویل هوا ده دا باد اخر وای ملائکه ورته ویل چې الهی در دې ټولو زورور شي ستا حق تعالی ورته وویل ول څه دی ول انسان جوی ترجمه کوم د دې حدیث په یوه معنا ده چې ملائکه ورته ولې زورور دی الله خو انسان په بابت کې راغلی دی چې خلق الانسان ضعیفه انسان ضعیف جوړ شوی دی او دلته زورور بوللی دی وایي حق تعالی ورته د دې رویه دی زورور دی دغه اوبه مخلوق وي دا دی د مځکه مخلوق وه زما په حکم یې د دې غره چې دا مخلوق دی تابعدار شوه لکه ستا پام شته اوه دا غر مخلوق دی وسپنه هم مخلوق ده زما په وجه سره دا غر یا دا ډبره و دې وسپنې ته تابعدار جوړېږي دارنګه دا وسپنه مخلوق ده اور مخلوق دی زما د حکم په وجه سره دا وسپنه یا دا اور و دې اوبو ته تابعدار جوړېږي ها دا دې ګرده په تابعداري کې زما د امر چالانه دي ځکه قراره د غرونه پر پراته دي پر دې مسلطه دا پر دې مسلطه دا پر دې مسلطه دا پر دې مسلطه څنګه شو مګر انسان الله جل جلاله زب حکم پر وکم زما د حکم تابعدار بنیږي ته چې روژه خواره به نو نه یې ته چې وا بې جوماته و بې نمانځ والا به نو نه یې ته چې وا بې زکاته والا به نو نه یې ته چې وا بې خیراته والا به نو نه یې دغه دی انسان نافرمان دی د خدای هغې نه مني هغه دی د مخلوق هغې مني نو خود سرکشه سم خود سرکشه سم نو انسان د کمی مصالحې دپاره چې الله کار کړی و په هغې کې چې ځان کار نه کوي ساعد سو نو اوس تاسې دی لږ پام وکړئ دغه پنکه ده چې نه چلیږي دا موږ څه فکر وبدلوو یې نو که موږ ویا دا ښه ښایسته پنکه ده چلیږي نه ولاړې دي نو څه کوو ځای نیولی دي دا ګویا دی چې خبره نه ورکوي خبر و چاته نه رسوي نو موږ یې څه کوو خو بدلوو یې دا خو نه وایي چې ماما دا څنګه ښایسته وسپنه ده کاکا دا دې ولاړی یو ګړی خلک پر ځای باندې نه نو خود حق تعالی وایي انسان ته وایي چې ثم رددناه اسفل سافلین پرېږدي نو بیا ږدمه نه بیا دې و اسفل سافلین ته ور استوم سم نه شوې کار سم نه شوې پیردار سم نه شوې ولاړ نو خود به دې بیا اسفل سافلین ځای لنډېده نو حق تعالی وایي ته زما و دې قدرت ته وګورې قیامت پوښتنې څه کوې هغه خو لرې دي هغه به بیا در معلوم شي مځکه مې ستی دپاره په غرو میخداره کړله ودرېدله لنډېده دلته لا په دې تفسیر کې چې رشته شي څه د تصوف و مسلک هم راخستی دي وایي لکه ظاهري مځکه چې په غرو سره الله مکمه کړې ده باطني قرارداد و قرارګاه د دې مځکې وایي په هغه عبادت سره او په عابدانو سره ولاړه په اولادام ښه خبره ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو کلمه ګویه پر دنیا دنیا به یې دا اثر را روانه ده نو دا شته چې وګورئ دا ظاهر هم لري باطن هم لري نو وایي لکه ظاهر د دې مځکې چې په غرو او په میخو د دې دنیا تکیه دی باطن د مځکې په هغه اوتاج حقیقیو سره
چې هغه عباد صالحین بندگان د خدای دي په هغو د مځکه تکیه ده. د دغه روی حدیث شریف وایي چې قوام د دنیا په 4 شیانو سره دی. دا دنیا ولاړه په 4 شیانو ده. یو چې